سلامونه ملګرو، بیا هم د یوې نوې ویډیو په وړاندې کولو سره نجیب الله ځیرک د پښتو ژبې یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د ډاکټر برترو جوړ ثبت کړئ پرتانوي دوستانو. په دې ویډیو کې تاسو ته زه د آزاد کوین ګیفټ کوډ طریقه ښیم چې څنګه کولی شو هغه له کوم ځای پیدا کړو، او بیا څنګه کولی شو د هغه ګیفټ کوډ یا د هغې تحفې نه موږ په کوم ځای کې او څه ډول ګټه واخلو یا فري کوینونه څنګه هغې نه لاسته راوړو. نو د دې کوډ د پیدا کولو لپاره همدا ویډیو تر پایه سره وګورئ. دوستانو تاسو به لاړ شئ خپل ټلګرام ته. ټلګرام کې به تاسو نجیب الله ځیرک سرچ کړئ، پیدا به کړئ. دغه زما ټلګرام چینل دی. په دې چینل کې هر ورځ زه د آزاد کوین یا هر ډول معلومات چې وي په دې چینل کې پورته کوم. تاسو به دغه چینل پیدا کړئ او جوین به کړئ، او له دې ځایه تاسو کولی شئ دغه کوډونه څنګه کوئ ترلاسه کړئ. دغه د آزاد کوین ورځمره کوډ دی. نو په دې کوډ باندې به یوازې تاسو کلیک وکړئ، نو کوډ په اتومات ډول کپي کېږي. واپس به لاړ شئ آزاد کوین ته. د هغې نه وروسته به تاسو لاړ شئ د ډیشبورډ ته، دې بټن باندې کلیک وکړئ او بیا به لاړ شئ ګیفټ په دې بټن باندې کلیک وکړئ. اوس په دې بټن باندې کلیک کوم، راځم هغه کوډ په دې ځای کې پیسټ کوم. نو د هغې نه وروسته به تاسو لاړ شئ دغه بټن به کلیک کړئ. نو دغه تاسو ولیدل 5 فري کوینونه زموږ حساب ته څنګه شول اضافه شول، او همدې شان تاسو کولی شئ فري مایننګ هم سرته ورسوئ. هر ورځ تاسو ته 500 ټاپینګ درکول کېږي چې د هغوی لارې تقریبا تاسو ته 23 کوینونه جمع کېږي. په دې طریقې تاسو هم کولی شئ چې فري مایننګ هر ورځ وکړئ. نو دوستانو کوم چېرته په آزاد کوین کې اکاونټ نه وي جوړ کړی، نو د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې به تاسو سره زه لینک شیر کوم. لینک باندې کلیک وکړئ، زموږ ریفر باندې اکاونټ جوړ کړئ. که بیا هم کوم ستونزه او مشکل کولی شئ چې موږ ته په کمنټ کې او یا مستقیم ډول میسج وکړئ، تر څو موږ ستاسو ستونزې ته په وخت ځواب درکړو. ویډیو له ملګرو سره هم شریکه کړئ. نو یادونه کوم کوم چې د تاسو په آزاد کوین کې پانګونه نه وي کړې، نو همدغه وخت ډېرې ګټې نو اوس پانګونه وکړئ، او له پانګونې وروسته تاسو ته ورځنی د پانګونې مطابق چې کېږي خپل عواید ترلاسه کولی شئ، او بیا هغه کولی شئ مستقیم ډول باینانس ته ولګئ. ویډیو له ملګرو سره هم شریکه کړئ. زموږ لینک باندې جوین شئ. هغه دوستان چې زموږ په لینک باندې جوین شي او ویریفیکیشن وکړي، KYC ویریفای کړي، هغه ته زه 50 فري کوینونه ډالۍ هم ورکوم.